یو بادشاه ډیر په غرور او په تکبر وی زما لزما په جامو کې خشته جوړه راوړه یو جوړه ولا راوړه وی لري کدا صحیح نه ده بلې راوړه وی دا صحیح نه ده بلې راوړه وی دا صحیح نه ده خشته مزیدار او خولي جوړه واچولا اسه ولا راو سوی لري کدا صحیح نه ده بلې راو سوی دا صحیح نه ده یو اس به بدلو اعلی اس باندې سور شو پوجان سخی طرف تا سگس طرف تا سشات سمخ کی سرستو دا ورسری دی او دا بادشاہ دیر پا غرور او پا تکبر باندے پاس باندے کینس سب پوجان یو طرف تا سبل طرف تا سمخ کی سرستو او دا وزیران ورسری دی دیس پاس باندے سور دے او دا تکبر او دا غرور دا وجن یو خوابل خواگورینا چکر لگی پا خپل ملکی چکر لگی جنا پل مل سیرو کم باغونو باندې وګرځم پلار یو درویش او ملنګ راغی زړی جامې چولی دی رامخ کې شو درې استا پوجانو کې او نوکرانو کې د چا طاقتم نو چې هغه منې کړی وي روب الله ور کړیو استا رامخ کې شو او د اسې د مهار نونیو وې درو بادشاہ ته وایي زما د سر لکار دی اخوا شروع کېږه دے شکل تا دیو گورا دے جامو تا دیو گورا او زما در سرکار دے تاسم دمرا جورتو که چرالی زما دا اسمو هار دیونو بادشاہ سیب خپکے گا ما یو خبر در تکو بیا سکیغا کوا کنا بادشاہ ورطوئی اوری گا دا دی اسن را کزیگم نو خبر براتاو که وی نه دمرا وقت نیشتا چی تریر اسن را کشی دومره وخت نشته دا غوږ راته رادې خوا که په دې غوږ کې درته ویم بادشاه ورته غوږ رادې خوا که ورته یې وې ملک الموت ستا د ساه اوښکو وخت مقرر برابر شوی دی راغلیم دومره وخت نشته چې ته یې پکې ځمکې ته راکوشي د بادشاه دا رنګ تک زیړ شو لاسونه پر پیدو باندې شو وجود نوین او تختیدا هغه ته وې ملک الموت په جړه کې لږ وقرا لراکا چې کور ته خلاړ شم کنه خپل خزه خو وینم بچی خو وینم رسخت ته والم وې بالکل وخت نشتا پاغه سات است سوخ کا او د اسنه پړ مخه را گذار شو لاندې را گذار شو داست آغا دا مرگ پرشتا دا اغزین روان شوا یو نیک دیندار او تقوادار انسان آغا پلارا باندې روان دی دا پرشتا ورلا پزړو جامه کې اے سړی تا سره ملک کار دی خاصه کار دی را سره هغه سړی ورته اسن را کوشو او درې دور سره وی سکار دی را سره وته وی زملک الموت ما او راغل امتحان سوبا سما او وی ستارات لل دی مبارک شي قسم په الله چې ستاد راتلو په انتظارو زه خو د ډیرې مودې نه په دې ارمانوم چې زما به خپل رب سره ملاقات کله کی د دواړو جهانو د سردار مبارک صحابه بعض صحابه د هغوی صفت سو من البکائین المشتاقین الی الله الله ته بیا د الله د ملاقات په شوق کې بیا جل الله ډوکې مې کمزوري شو د نور عبادت نیمه پق بزنی الیک الله ځان ته مې قبض که ستا د ملاقات په ارمان یم نو دغه بزرگ ورته وی زما خو ستا د ملاقات په ارمان باندې دا مې پړه باندې ارمانو چې ته به کله راځې هلته په بادشاه باندې یره راله په ده باندې یره نشته نیکان اتقیا هغه د مرګ نه نه یریږي زمونږ په دې بزرګانو کې یو بزرگ تیر شوی دی شیخ فریدالدین عطار رحمت الله علیه دا تاجرو او د به تجارت کو مالدار سړیو دنیادار انسانو د اترو دکان مو په بازار کې نور کاروبار مو او مضبوط دکانداری به کېده یو ځل په دکان کې ناست خلک راځي اترلی شیشې او د اترو دکان تاسو لیدلې ټولې شیشې وي په دې کې یو ملنګ او درویش دکان ته رادن نشو چې رادن نشو د اترو دی دکان ته دا سیخی طرف ته وکتل ګس طرف ته وکتل شاته وکتل یو خوا بل خوا ګوري کله یو شیشې ته ګوري کله بلې ته ګوري د وې د ځان لباته خوښینو
ګاکونه به راتلل هغوی به ته رغښتل هغه به واپس تلل. مولانا مفتی شفیع صاحب رحمه الله دا واقعه د دارالعلوم کراچۍ هغه دا بیان کړې ده، هغه کتاب کې لیکلې ده. خلک به راتلل سودا به یې کوله تلل به. دغه فرید الدین عطار هغه ته ګوري چې یاره ډېر وخت یې دوکان کې تیر کړ، یو خوا بل خوا ګوري، د عطرو ته به یې مو کتل، بیا به یې د فرید الدین ته مو کتل، بیا به یو شیشې ته وکتل بل شیشې ته. دی ورته وایي بابا څه سودا مودا اترلی او که څه کې؟ نه نه وایي هسې راغلی یم، بس دې دوکان ته لږ ګورم را ګورم. بیا به یې کله عطرو ته کتل، کله به یو خوا کتل کله بل خوا، ده ته به هم داسې نیغ نیغ وکتل. بیا ورته دی وایي بابا اترلی که هسې راغلی؟ هسې راغلی. وایي کله عطرو ته ګورې کله ما ته ګورې کله شیشو ته ګورې، سودا هم نه کې او زه حیران کړی یم. او ورته وایي عطر خو نالم، خو زه کله تا ته ګورم کله شیشو ته ګورم، حیران په دیم چې کله تا نه سوز وځي او روح د نوځي، نو دا خو ټولې شیشې شیشې دی، نو ستا دا روح به کله یو بوتل ته وردننه کېږي او کله بل ته او کله بل ته، دا به آخر بار ته څنګه ځي؟ تا ته م حیران یم او دې شیشو ته م حیران یم. فرید الدین عطار ورته وایي ته لا زما ته حیران یې چې تا نه به روح څنګه وځي او کله به یو شیشې ته دننه کېږي او خپلې ته. زمړه د خپل ځان غم کوه چې تا نه به لا سا په کم تکلیف باندې خېږي، ته زما غم کې. او ورته وایي ښه زما د به سا په کومه طریقه باندې خېږي؟ وایي زما د سا په وتو کې به ما ته څه رکاوټي. وایي ګوره زما نه به سا داسې وځي، په هغې فوټپات باندې سملاست او دې ځای ته یې لاس کېښوده او قبلې ته یې مخ کړې او کلمه د شهادت یو سا یې ورکړه. وایي ګوره ما نه به په دې طریقه څه وځي. شیخ فرید الدین عطار صاحب ته الله هدایت کو چې یا الله دا خو واقعي شلېدلې جامې او کلمه د شهادت یې په سیکنډونو کې ته څه ووته، دی خو د زنکدن په تکلیف پې نه شو. دا خو واقعي زه په دوکان کې ناست یم، تسبیح را سری دی الله مې یادومه، په خولې مې الله دی لیکن توجه مې ګاګ ته نه، څوک به اترلی او څوک به نالي. دا واقعي چې زمانه به دا سا په کم تکلیف باندې وځي. توبې وکړو کاروبار یې پرېښود، لوی ولي الله د زمانې ته جوړ شو. نو د نیکانو اتقیو نه سا وتلو کې دومره تکلیف نی. نو هغه ملک الموت هغې بزرګ ته وایي وایي زه د مرګ فرشتې یم تا نه څه وباسم. ورته وایي زه خو ستا په ارمان وم چې کله به ته ما سره ملاقات کې، زه خو په دې ارمان وم چې زه به خپل رب سره کله ملاویږم. سا وتل پکې بس رکاوټ دی، راشه بلکل وخت مه تېروه، سا را نه وباسه. هغه فرشته ورته وایي که کور ته ځې او بچو له ځې او څه وصیت کول غواړې نو خیر دی هغه وکړه. ورته وایي نه په بچو څه کومه، خپل رب سره ملاویږم، سا را نه وباسه. او تا ته د اختیار شته چې ته ما کور ته لیږې. وایي یاو زما رب ما ته ویلي دي د ده نه څه وباسې نو ورته ووایه چې د ده څنګ خوښ یې هغه شانتي وباسه. ښه وایي دا درته الله ویلي دي. وایي یاو ښه نو وایي که بیا زما منې نو صبر وکړه زما او دشته په مانځه باندې ودرېږم چې سجدې له لاړ شم نو سا را نه وباسه. هغه بزرګ په مانځه باندې ودرېد، سجدې له لاړ ملک الموت ته څه وکړه. نو چې د مرګ ټیم دی راغی رونو بس بیا لا یستقدمون ساعتا ولا یستخرون، بیا به نه مخکې شي او نه به د هغې نه رستو شي.